د یادو یادګاري څلو د پیل مراسم د مټاخان ولسوالۍ د ابراهیم کاریز په سیمه کې ترسره شول. د پکتیکا ولایتي چارواکو ویل دا ګام کولی شي د نړیوالو د کړیو ظلمونو څخه خلک خبر کړي. دوی زیاتوي یاد څلي په هغو سیمو کې جوړیږي چې په یو ځای کې تر 4 زیات ملکي خلک او یا د اسلامي امارت غړي په یو ځای په شهادت رسیدلي وي. تکات جوړیږي 180 دانې څلي دي، نو دا ډله ییز شهیدانو جوړیږي. مثال چیرته 120 نفره موږ په برمل شهیدان شوي دي، په ابراهیم کاریز مثال 45 نفره شهیدان شوي دي. داسې ډله ییز شهیدان شوي دي، څلورو پورته تر ډله ییز شهیدان باندې ځای جوړوي. په دغه ټول څلي چې دي 180 څلي جوړیږي او مالي لګښت یې د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه صاحب مبارک لخوا راکړل کېږي چې 12 میلیونه پیسې پرې لګل کېږي او دا به د تاریخ ته یو غټ کار د یادو مراسمو په لړ کې د پکتیکا والي څرګنده کړه چې د اوسني نظام د ټینګښت لپاره په تیرو 20 کلونو کې د پکتیکا ټولو خلکو هر اړخیزې قربانۍ ورکړې دي. هغه زیاته کړه هیڅکله نه غواړي چې په خپل ولس باندې د یو امیر په توګه حکومت وکړي، بلکې د خدمتګارانو په توګه به کار کوي. هغه له خلکو هم غوښتنه وکړه چې د نظام په راوستو کې قربانۍ ورکړي، نو باید د ساتنې لپاره هم اوس د شته نظام سره ودرېږي. امارت اسلامي او شرعي نظام د خپل شهیدانو د یتیمانو پالنه او روزنه هم کوي، چې مثال په هر ولایت کې یوه مدرسه ورته جوړه کړې ده د شهیدانو یتیمانو ته چې هغو ته روزنه ورکړي، بلکې په عین حال کې د نفقې او د هغو سره د امداد کولو هم یو ریاست یو وزارت جوړ کړی دی. د ابراهیم کلي اوسیدونکي وایي د قربانیانو د یاد په پار د څلو جوړول غوره اقدام دی. دوی له نړیوالو بشر حقونو ادارو غوښتنه وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي افغانانو د وژنې قضیې دې وڅیړي او عاملین دې مجازات کړي. 18 کاله یې ووت، په 18 کاله کې نن دوی موږ ته راغلي دي، موږ پوښتنه یې وکړه چې موږ د شهیدانو یو څلی جوړوي، یو تاریخ یادګار جوړوي. موږ بیا مننه ځینې کوو، بیا مننه ځینې کوو، ډېره مننه ځینې کوو. دا نه پرسې د تا شاته ولاړ دا دومره ماشوم دا وین دا له ما سره پروت لکه لاره و، دی په کاریزونه ننوت، نور یې ټول شهیدان دا د تا ته اوس ولاړ ده، دا دومره ماشوم و. نو کور کې چې مې وکتل کالي مالي هر شی دوستان مسان هر شی په وینو سرومره پراته وو. نو د ما یو بل ورور د برات په نامه دغه راته راغی، راته ویلې چې ته چیرې وې؟ ما ورته ویل زه خو کاریزه کې یم. نو ما چې دا وضعیت ته وکتل، اول مې د خپل پلار پوښتنه وکړه چې موږ پلار چیرې ده؟ ده راته ویل چې هغه شهادت ورسېدو. بیا مې د مور پوښتنه وکړه، ویل چې هغه په شهادت ورسېدو. خو د وروڼو پوښتنه مې وکړه، د خور پوښتنه مې وکړه، کومه پوښتنه به مې کوله دی به راته ویل چې هغه شهیدان شو. په اخري کې لا دا راته ویلي چې ټول کله شهیدان دي، ټول کله بمبار کړی دی. د قربانیانو د کورنیو غړو دا غوښتنه هم وکړه چې د ماشومانو لپاره دې د زده کړو او د نورو ځوانانو لپاره دې کاري فرصتونه برابر کړي. موږ د کلي یا د هغه په توګه باندې د ولس په توګه باندې دا غوښتنه لرو چې داسې پروګرامونه باید د شهیدانو په یاد باندې وشي چې هغه اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي، خلک د بیکاري او بېوزلي څخه ورباندې راوځي، علمي سطحه لوړه سي، په کلتوري لحاظ باندې د خلکو پوهاوی زیات سي. د زراعت په برخه کې باید خلکو ته ښه زده کړه ورکړلی سي چې تر څو پورې زراعت کې هغه وسي. نور داسې پروژې چې دا ساحه ورته ډېره مساعده ده، سولر سیسټم دلته جوړېدلی سي، برق برېښنا هغه کېدلی سي، د اوبو پاکو اوبو رسونې سیسټم جوړېدلی سي، فرهنګي کلتوري مرکزونه دلته جوړېدلی سي. دا د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ د ابراهیم کاریز په سیمه کې د هغو 42 شهیدانو قبرونه دي چې له نن نږدې 20 کاله وړاندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې شهیدان شوي. د همدغو شهیدانو کورنۍ اوس له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند په نورو برخو کې ورته پام وکړي. د دوی لپاره د سرپناه برابرولو، د ښوونځیو، کلینیکونو او په نورو برخو کې دې ورته پروژې منظوري کړي. حیران احمدزی، امید راډیو، د پکتیکا مټاخان ولسوالۍ.